मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ, जब से मैंने ये वीडियो देखी है मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। ये जो कुछ हो रहा है ये हमारी पाकिस्तान का जो मौजूदा हुकूमत है, पंजाब हुकूमत, उनकी गफलत की वजह से हो रहे। ملګرو که تاسو وګورئ نو په ګیلمن وزیر باندې د دنیا کومه هره طبقه چې ده هغه پې خفه ده. هر قسمه خلک چې کم دی هغه په خپل یو انداز کې چې کم دی د هغې مذمت دغه مرګ کوي او د اظهار افسوس کوي. یعنی که تر اوسه پورې موږ وګورو ګیلمن وزیر خو لاړو، خو د هغې کم بچي چې دي یا نور کم مور چې ده او د مور کم ویډیو چې راغلی وس تاسو به خیال وي چې په تابوت کې هغه ګیلمن وزیر پروت وي او مور یې د ژړا په ځای باندې خندا کوي. نو خلک چې کم دی ډېر زیات اریان کړي چې آیا دونه حوصله هم د چا کیدی شي لکه د ګیلمن وزیر د مور چې کومه حوصله ده. دین علاوه که د بچو خبرې مونږ وکړو نو بچي هم په داسې انداز کې خبرې کوي چې لکه هیڅ خفګان یا څه ورته محسوسیږي به خامخا، ځکه پلار یې مړ دی خو داسې خلکو ته لکه ځان نه شو کوي او وایي چې آیا مونږ به هم د خپل پلار په شان هغه شان جوړیږو او هغه شان چلونه به چې کم دی مونږ کوو د پښتنو چې کم دی هغه به وایي خدمت کوو. دا وخت که تاسو د هغې د بچو حالات وګورئ هغه هم ډېر زیات دغه دي، خو کم پنډونه چې دي هغه ورته هم سټارټ دی او الله دې وکړي دا کوم زندګي چې د هغه نوره ښه شي.